دې نه ځان لرې ساتي. الله دې ته موږ ساتي. دا عوام الله ووایي که نه چې په ارمانونو پسې روان دي. یو ارمان یې دا و وقالوا ووایي دوی لن تمسنا النار هیڅ چرې به نه رارسي موږ ته اور الا ایاما معدوده مگر یو څو ورځې شمارلی شوي. دا ارمان نه دی؟ ارمان دی چې موږ به صرف وایي موږ به یو څو ورځې جهنم ته ځو، هغه ورځې چې دوی پکې د سخي بندګي کړې ده، بس بیا موږ جنت ته ځو. دا یو حدیث کې راځي، صحیح بخاري کې د نور کتابونو کې دی چې یهودو رسول الله سلم ته ووایي موږ به یو څو ورځې په جهنم کې یو، بیا به چې موږ لاړ شو تاسو به شاته پاتې شئ. دا خبر الله دوی دلته هم ذکر کړی دی، خو الله ولا ناشنا جواب ورکړی دی. قل ورته ووایه اتخذتم عند الله عهدا آیا تاسو نیولی دی د الله سره لوز فلن یخلف الله عهدا نو بیا خو هیڅ چرې خلاف نه کوي الله د خپل لوز. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون بلکې تاسو وایي په الله باندې هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. حقیقت دا دی الله خو دوی ته نه دي ویلي، نه یې ورسره لوز کړی، او که الله د سره کوم ځای کې لوز کړی وي ویې ښایي که نه، نه د اوسه پورې دا خبره ښوولې ده او نه یې ښووی شي. نو دلته دا فایده یاده کوي چې څوک د سره یو خبره کوي او د هغې نسبت دین ته کوي، نو ته به ورته څه ویې ښایي، دلیل مطالبه کوئ ښه. او چې کله څوک دې ولیدو چې په دلیل د مطالبې خفه کېدو نو پوه شي چې په دې سړي کې چل دی، ځکه چې دین په دلیل دی. الحمدلله اوس الله ګوره حقیقت بیانوي چې خبره داسې نه ده څنګه چې دوی وایي چې بس یهودي شوي ته جنتي شوي، نه، خبره د نیک عمل او د بد عمل ده. نو دلته دا فایده یاده کوي چې وحي الله دې دپاره رالیږلې ده چې زموږ د تصورات ورسره برابر شي. د چا خپله مرضي نه ده چې ته یو مسلې تصور په خپله څنګ کې کوه، نه، وحي الله دې دپاره راولېږلی چې زما او ستا د تصور څه کي برابر کي. و د دوی تصور څه دی چې یهودی دی دی به جنتي، الله ولا تصور برابروي چې نه، خبره دا نه ده، خبره د نیک عمل او د بد عمل ده. بلا داسې نه ده من کسب سیئه چا چې وکړه ګناه واحاطت به خطیئته او راګیر کړو د لره ګناه د ده فاولئک اصحاب النار نو هم دا کسان ورواله دي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه یي. دې کې مشهور تفسیر د عبدالله بن عباس دی چې د سیئه ګناه نه مراد شرک دی، چې چا شرک وکړو و احاطت به خطیئته او د ګناه راګیر کو د مرګه پورې، یعنی دته توبه ونه ویسته، نو دی همیشه دپاره په جهنم کې کې شرک الله نه بخي، بغیر د توبې نه الله شرک نه بخي. ښه یو ناشنا فایده چې سوچ پکې وکړي هله چې عقل استعمال کې، زړه استعمال کې، ذهن استعمال کې، هغه دا ګناهونه دا د آخرت د جیل نه مخکې په دنیا کې جیل دی. کوم ځای کې دا خبره و احاطت او ګناه دی څه کو راګیر کو جیل شو. نو ګناه موږ د څه نه برابر کي؟ د نیکو اعمالو نه. که موږ داسې ووایو ټولو نه یعنې واضح خبره ستاسو ټولو دا صحیح ده پکې نه راځي، د توبې نه جیل یې کړي که نه، بهر ترې نه را پرېږدي چې الله ته واپس نه شي. نو بس سوچ وکړه نو چې ته څومره ګناهونو کې جیل شوی، ستا خپله مرضي ته پکې سوچ وکړه. دا ګناهونه جیل دی، دا ګوره ډېره نادره فایده ده، تاسو اول پیر دا اورئ، او دا دې آیت کې سړي ته معلومیږي چې سوچ پکې وکړي چې ګناهونو مثال د جیل دی. اوس ستا مرضي ده چې څومره ډېری څومره کمې،
والذين آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک اولئک اصحاب الجنه هم دغه کسان جنتیان دي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه ایمان او عمل صالح وضاحت مخکې شوی دی ځکه ما تاسو ته ووایي که اولني درسونو کې نه وی نو په آخرني به صحیح پوه نه شي ځکه چې بیا به د خبرې تکرار نه کېږي دا روان آیت به آخري ووایو دې آیت کې الله رب العزت اوس د دوی یو بل عیب بیانوي لوزونه سر ته نه رسول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او کله چې موږ اخیستې وه مضبوطه وعده د بني اسرائیلو نه څنګه چې دا وعده الله اخیستې وه د تورات په ذریعه بارک الله فیک موږ نه الله لوزونه اخیستي دي که نه الله خو موږ سره خبرې ډایرکټ نه دي کړي خو موږ چې دا وایو چې قرآن باندې زموږ ایمان دی نو دا په حقیقت کې څه دی لوز کول دي د الله سره چې زه ستا خبرې منم الله وایي موږ بني اسرائیلو نه یو څو مضبوط لوزونه اخیستي اولنې لا تعبدون الا الله چې بندگی به نه کوئ مګر د یو الله توحید دی بنیاد دی دا خو اولنۍ او اخرنۍ خبره ده وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره ښېګړه به کوئ دا لوز ښه دقه شان لوزونه الله ګوره زموږ نه ماخیستي را به شي سورة النساء کې انشاءالله د مور پلار سره به ښه کوئ اصل کې د دنیا کې زموږ دنیا ته زموږ دا راتګ دا خو الله کړي دي الله موږ پیدا کړي وو خدای دپاره اسباب دي هغه اسباب مور او پلار دي نو ځکه د الله په حق پسې د مور پلار حق ذکر کیږي وذي القربى او د خپلوانو سره والیتاما والمساکین او د یتیمانانو او د مسکینانو سره یتیم چې پلار یې مړ شي او دی بلوغ ته نه یې رسېدلی دا یتیم دی وقولوا للناس حسنا او وایي خلکو ته ښایسته خبرې دې نه غټه فایده دا راووته چې ته به بندګي د الله کې الله سره احسان دغه دی او د مخلوق سره به م احسان او د مخلوق سره به م احسان کې دا هم بندګي ده ډېر خلک د دې طرف نه غافله دي د احسان د بندګانو سره که غواړي چې د الله کامل بنده جوړ شي نو هغه طرف په هم راټینګې او دا طرف په هم راټینګې کا چې زما دا ټکي دې سړي باندې څنګه اثر کوي وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او پابندي د مانځه کوئ او ورکوئ زکات ثم تولیتم بیا تاسو واوړېدئ د دې لوزونو نه دا د هغوی کار الا قلیلا منکم مگر لږ کسان ستاسو نه الله اکبر حق و بیانې داسې نه چې د ملوکو په ټول کې ټول ور واچي الله وی الا قلیلا منکم یو ډلې تاسو کې وه چې هغوی دا لوزونه پوره کړي دي دې نه دا فایده هم راووته چې هر امت کې یو ډله یي اگر که لګئ خو هغه ډله په هغه څه روانئ کومه لار چې ورته الله ښوولي هر امت کې په یهودو کې نصاراو کې مسلمانانو کې پخواني چې نور امتونه دي کې حق پرست پاتې شوي وانتم معرضون او همیشه تاسو اعراض کوونکي یئ دا د الله وایي چې دا ستاسو طریقه ده چې تاسو